الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمند و محترم یو ورور پوښتنه کړې ده چې د سهار د لمانځه بعد خوب کول چې له لمر نه وي راپورته سوی او دی اوږده سي، بعضې خلک دغه وخت خوب کوي. آیا دغه خوب جایز دی او که نه؟ محترم وروره، ستاسې په جواب کې به ووایم چې دغه خوب بالکلیه مکروه دی. د فقې کتابونه ټول په دې باندې متفق دي چې دا خوب مکروه دی. د کراهیت سره سره یو څه نور آفات هم ورسره دي. یو خو دا چې دا انسان کله د سهار د لمانځه وروسته فوراً ویده سي، نه وظیفه وکړي نه ذکر وکړي، نو بیا ټوله ورځ داسې ناسي غوندې وي، بس هېڅ خوشحالي به یې زړه نه کوي، غمګینه غوندې به وي، او نه به د ده په مال کې په دا ورځ برکت وي، نه به یې کار سم وي، نه به یې ژوند سم وي. دویم دا چې دغه مځکه چې انسان ورباندې بېدېږي، دغه مکروه خوب ورباندې کوي، دغه مځکه الله تعالی جل جلاله ته د دې بنده شکایت کوي چې دغه ستا بنده نن پر ما باندې په دغه مکروه په دغه ناوړه خوب باندې ویده دی. فتاوای هندیه کې راځي جلد 5 صفحه 372 کې هغه لیکي چې درې مځکې داسې دي چې هغه الله تعالی ته د دې بنده شکایت کوي. یو د هغه بنده شکایت چې دی زنا وکړي او بیا پر کومه مځکه باندې غسل کوي، پر کومه مځکه یې د غسل اوبه تویېږي، نو هغه مځکه الله تعالی ته د دغې شکایت کوي. دویم هغه مځکه الله تعالی ته شکایت کوي چې حرامې وینې ورباندې توی سي، چې یو څوک ناحقه قتل وکړي، هغه وینه چې پر مځکه باندې توی سي، دغه مځکه الله تعالی جل جلاله ته شکایت کوي. دریم هغه مځکه الله تعالی ته شکایت کوي چې پر هغې باندې دغه مکروه خوب کېږي چې هغه د سهار د لمانځه بعد خوب دی، او دا شان د ماښام د لمانځه بعده د ماخوستن تر لمانځه پورې دغه خوب دی، بغیر د اشد ضرورته د سخت ضرورت دغه خوب کول مکروه دی، او دغه مځکې الله تعالی جل جلاله ته د دغه انسان شکایت کوي. نو دا څومره د انسان دپاره بدبختي ده چې هر سهار یې مځکه الله تعالی ته شکایت کوي چې ګوره ستا دا بنده هغه په دې ناوړه په دې مکروه خوب باندې نن سهار پر ما باندې بیده دی، آرام کوي. او دا شان فتاوی لکنوي هغه لیکي په صفحه 402 کې سوال ځینې سوی دی چې الاستفسار النوم بعد صلاة الصبح هل فيه بأس؟ آیا په دې کې کومه فروا سته، کم کراهیت پکښې دی چې څوک د سهار د لمانځه بعد خوب کوي؟ الاستبشار نعم، بالکل په دې کې کراهیت سته. بیا د فتاوای لکنوي والا حواله ورکړې د فتاوای سراجیه ته، بیا لیکي فی السراجیه النوم فی اول النهار وما بین المغرب والعشاء، هغه خوب چې د سهار د لمانځه وروسته کیږي او هغه خوب چې د ماښام د لمانځه او د ماخوستن د لمانځه په منځ کې کیږي، یکره، دغه خوب بالکلیه مکروه دی. نو معززو، د داسې خوب څخه باید سړی ځان وساتي. سهار انسان لږ په ذکر باندې ځان مشغوله کړي، په د قرآن عظیم شان تلاوت باندې ځان مشغوله کړي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په درود ویلو باندې ځان مشغوله کړي، چې بیا لمر راپورته سو، د لمر د راپورته کېدو بعده بیا چې انسان سهار څه خوب و آرام وکړي، هغه بیا پروا نه لري. دا شان الرسائل الاعظمیه صفحه 240. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.